ژوند کې ترقی کول غواړې بیا دا 3 څیزونه یاد ساته. دا په خپل ځان کې راول او ډېر زیات اسان دي. مخکې وړاندې ډېر په اسانه باندې تلی شي. اولنې چې ستا خپل هدف معلوم وي چې ما ته څه کول پکار دي، څه حاصلول غواړم، د ځانه به څه جوړوم، ستا منزل څه دی چې هغه ستا مخې ته پروت وي. لکه د چینچڼې کله په یو خاخ په بل خاخ باندې به نه کښېنې چې دا پرېږده هغه شروع که، هغه پرېږده دا شروع که، نن دا څیز راغلو سبا بل څیز راځي. نه، چې ستا موټوف تا ته معلومه وي چې زه څه حاصلول غواړم، زما مقصد څه دی، ما ته څه کول پکار دي. دا څیز په ځان کې پیدا که. دویم جذبه، چې دغه څیز حاصلولو دپاره په تا کې جذبه وي، جنون وي، لیونتوب وي. داسې نه چې یو ورځ په 8 بجې راپاسې، بل ټایم په 10 راپاسې، په 12 راپاسې، څه ټایم د زړه غواړي ته به کار کوې. نه نه، هغې له به یو پراپر شیډیول جوړې، یو ترتیب به هغې له جوړې. خامخا به ته د هغې پسې باندې خپل کوشش کې، خپل محنت به په هغې باندې کې، نوي زده کړې به د هغې دپاره کې، مختلف پلیننګز به د هغې دپاره کې. داسې به نه کې چې کله تا سټارټ واغستو، کنسسټنسي مستقل مزاجۍ سره په جنون لیونتوب باندې به په هغې باندې محنت کوشش کې، په هغې کې به بیا ته مخکې ځې که نه ناکامۍ طرف ته به ځې. دریم څیز ډېر زیات ضروري دی چې په تا کې انرژي وي د دغه څیز دپاره. انرژي څنګه چې یاره کچری په دغه سیس کې مشکلات راشي چې بیا ته تختې نه، د مشکلاتو سامنه به کې، فایټ به کې د حالاتو سره، بدې ورځې به پکې راځي، خو ستا به خپله موټوف ستا مخې ته یږدې چې یاره ما ته دا حاصلول پکار دي. چې په تا کې انرژي وي، د ناکامۍ انرژي وي په تا کې، د مشکلاتو انرژي وي په تا کې، د بدو ورځو انرژي وي په تا کې. هغه به بار بار یو طرف ته ځي او ته به بل طرف ته بوځې چې په تا کې دا انرژي وي، ځان ته به زړه نه وهې. ها که چېرې دا 3 څیزونه په تا کې نه وي، نو بیا په دې باندې کار وکړه، دا په خپل ځان کې راوله، د هغې نه بعد بیا سټارټ واخله، که نه چرې بیا په ژوند کې ترقي نشي کولی. یو جهان مننه.